ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض زده کړه د اسلام لو فرض نور کړه دا کله بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د رښتینې مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د رښتینې مومن خپرونه پیلوم. رب شو ستاسو پیغامونو ته چې زموږ ورونو کوم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو لومړنی پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا پیغام د رښتینې مومن خپرونې لپاره ثبتوم. مولوي صاحب زما دا پوښتنه ده چې د بل جماعت یا د بل مسجد په قضا زما د چې دا څه الله نه دا مشوره د رادیو قضا ما دا سامان شوی. تاسو ته هم ښه ورځ غواړم. په جماعت کې همدارنګه په سبا کې وخت مهمه دی. که وقت داخل نه وي چې ستاسو د خپل کلي جماعت ملا یا مازن اذان وکړي تاسو روژه نشئ ماتولی. همدارنګه که وقت داخل وي چې ستاسو د کلي جماعت اذان نه وي کړی بل کلي نه تاسو اذان واورېده تاسو روژه ماتولی شئ. نو په دې کې وقت مهمه دی. که په وخت باندې بل کلي اذان وکړه تاسو روژه ماتولی شئ. که په وخت باندې خپله جماعت اذان وکړه روژه ماتولی شئ. چې کم په وخت باندې اذان کوي هغه تاسو لپاره غوره دی. بل پیغام به واورو. مولوي تاسو خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. زه حاجي نور محمد د کندهار څخه خبره کوم. د روژې د مخه زما یو زوی په شهادت ورسېدی خو دلته په موږ کې اصطلاح او رواج او د پخوا څخه داسې وو چې په مسجد کې به مو د قرآن شریف ختم کاوه طالبان یا نور خلک به مو راټولوله چې ختم به وشو بیا به مو غرمه یا ماښام خلکو ته ډوډۍ ورکوله. اوس چې زه ستا خبرې اورم نو دا ختم مو تر اوسه پورې نه دی کړی. ستا ته هیله کوم چې ما ته په دغه باره کې لارښوونه وکړي چې زه څنګه کوم ختم شو وکړم. مننه. ستاسو نه هم مننه. د هر څه نه مخکې دی الله رب العزت ستاسو د زوی شهادت په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العزت دې تاسو ته اجر درکړي. څوک چې وفات شي د هغه نه وروسته ختم کول یا قرآن لوستل پاره د ایصال ثواب ثابت دي. دې نه څوک انکار نشي کولی. حافظ سیوطي رحمه الله په شرح صدور کې لیکلی دي چې جمهور سلف همدارنګه درې امامان امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمهم الله ټول په دې باندې متفق دي چې مړي ته د قرآن کریم د تلاوت ثواب رسیږي. اگر که په دې مسئله کې امام شافعي رحمه الله اختلاف لري. همدارنګه امام قرطبي حافظ سیوطي په شرح صدور کې په حواله د امام قرطبي لیکي چې شیخ عزالدین بن السلام هغه به فتوا ورکوله چې مړي ته د قرآن پاک تلاوت نه رسیږي. کله چې هغه وفات شه شیخ عزالدین وفات شه نو یو شاګرد هغه په خوب کې ولیده او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې تاسو خو به په ژوند کې دا فتوا ورکوله چې مړي ته څوک په ژوند کې تلاوت کوي یعنی ژوندي هغه ته تلاوت کوي ثواب یې ورلیږي دا نه ورسیږي. اوس خو به تا حالات لیدلی وي. حالات څه شی دی؟ حافظ عزالدین ورته څه وایي؟ ما به په دنیا کې فتوا ورکوله لیکن کله چې دلته راغلم او د الله رب العزت د کرم مشاهده مې وکړه د الله کرم او د الله رحم مې ولیده نو د دې فتوا نه مې رجوع کړه مړي ته د قرآن پاک د تلاوت سره ثواب رسیږي. همدارنګه امام محی الدین نووي شافعي رحمه الله په شرح المهذب کې په 5 جلد کې په 311 صفحه کې لیکلی دي چې د قبر زیارت کوونکو د پرده مستحب ده چې څومره کیدی شي د قرآن کریم تلاوت دې په قبر باندې وکړي. یعنی څوک چې زی د قبر زیارت کوي باید هلته د الله رب العزت د کلام تلاوت وکړي. نو په دې کې شک نشته دی چې وروسته د مړي نه تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ او د هغه ثواب مړي ته سپارئ. شک نشته چې الله رب العزت به هغه ورسوي. لکن په دې کې څو کارونو خیال ساتل ضروري دي. 3 شی دي تاسې متوجه اوسئ چې زه درته ووایم. اول دا چې کم خلک د قرآن خواني کې یا
په ختم کې شریک کیږي نو د هغوی مقصود د صرف د الله رب العزت رضا وي. څوک چې راځي ختم ته د هغو مقصود د صرف د الله رب العزت رضا وي، دا نه چې په کومې کورنۍ کې مړی شوی دا زما خپلوان دي که زه ختم ته لاړ نشم دا زما نه خفه کیږي، بله ورځ به راته وایي چې ته ولې زما ختم ته رانغلې. که دا مقصود وي اصلا بیا ثواب نشته دی، خو قرآن چې څومره په انفرادي شکل باندې ولوستلی شي دا ډیره بهتره ده. دویم دا هغه څوک چې ختم کوي او قرآن لولي باید چې قرآن په صحیح توګه تلاوت وکړي. که غلط ولولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ډیر داسې کسان دي چې هغه د الله رب العزت کلام لولي خو قرآن په هغو باندې لعنت وایي. دریم دا چې هغه څوک تاسو ته ختم کوي هغه ختم به بغیر د معاوضې نه وي، یعنی د هغه په بدل کې به تاسې نه پیسې هم نه غواړي، د هغه په بدل کې به تاسې نه ډوډۍ هم نه غواړي. ځکه زموږ فقهاو، زه نه غواړم چې د ردالمختار د خانیې همدارنګه د عالمګیري حوالې درته ذکر کم، خپرونې وخت ډیر کم دی. فقهاو په دې تصریح کړې ده چې د قرآن کریم لپاره یعنی د ختم لپاره دعوت کول او همدارنګه د هغوی ته د هغو په مقابل کې پیسې ورکول دا بدعت دی، بدعت مستقبحه دی. نو ستا زوی چې اوس وفات شوی دی کولی شي چې په خپله کورنۍ کې خپله قرآن کریم ولولئ او هغه پسې تاسې د هغه ثواب هغه ته وسپارئ. همدارنګه د درېیمې ورځې نه وروسته داسې نه چې د هغه دپاره جمعي وټاکې، د هغه دپاره 40مه وټاکې، د هغه دپاره کلیزه وټاکې. کولی شي چې خیرات وکړي، خو خیرات به چاته ورکوي؟ فقراو مساکینو ته. او که خیرات داسې و چې کارت دې لیږه چې فلانی حاجي صاحب ته راشه، فلانی مولوي صاحب ته راشه، فقراو مساکین بیچاره چا په دروازه کې نه پرېښودل، دا ثواب نه دی بلکې دا د خدای غضب دی. نو د درېیمې نه وروسته چې تخصیص به د جمعې هم نه کوئ، د 40 به هم نه کوئ، د کلیزې به هم نه کوئ، کولی شي چې خپل زوی پسې قرآن کریم ولولئ، خو سره د دغه شرایطو چې ما درته ویلي. کولی شي چې تاسو ختم هم وکړئ، خیرات هم وکئ، خو خیرات چاته؟ فقراو مساکینو ته. داسې نه نن ورځ زموږ خیراتونه چې دي کارت والا دي، چې هغه څوک وچت سړی په ټولنه کې ډېر متنفذ وي، پیسهدار وي، خان وي، هغه پسې کارت لیږي چې ته راځه زما خیرات دی. دا د خیرات مستحق نه دی، خیرات مستحق فقیر و مسکین دی او هغه بیچاره څوک په دروازه کې هم نه پرېږدي. نو که ته غواړې چې ستا بچي ته او ستا زوی ته الله بښنه وکړي، کم خیرات چې ته لرې وګوره ستا په کورنۍ کې، د ستا په ټولنه کې یا د ستا په کلي کور کې به ډېر فقرا او مساکین وي. څومره پیسو باندې چې ته خیرات کوې هغه پیسې راټولې که خام شی واخله د فقرا او مساکینو ته وویشه، د ستا مقصود د الله رضای انشاءالله دې ثواب به الله ستا بچي ته رسوي. او که هسې نمایشي کارونه یې نو نمایشي خو نن زموږ په ټولنه کې ډېر دي، دا نه ثواب شته او نه څه شی. یو میلمستیا وشوه خلاص. بل پیغام واورو. عبدالله عابد د کندهار څخه محترم مجموعي صاحب ته زه دا پیغام پرېږدم دا په زرو چې موږ شکمن یو چې اوس مثلا 20 مثقال ووایي 20 مثقاله چې 20 مثقاله د سرو زرو چې په دا کې نیم مثقال زکات دی، او یا 200 دراهمه د سپینو زرو چې په دا کې 15 دراهمه زکات ورکوي. او دلته اوس په دې کې موږ شکمن یو چې مثلا یا 14 مثقاله یا 18 مثقاله یا 13 مثقاله په دې کې اوس زکات شته که نشته. موږ په دا کې شکمن یو ځکه عالمان وایي دا پیسو ته اعتبار شته چې اوس مثلا پیسو ته اعتبار دی او که د مثقالو ته اعتبار. وعلیکم السلام، ډیره مننه ستاسو د پیغام نه. یو نصاب دی د سرو زرو او بل نصاب دی د سپینو زرو د فضې. هغه نصاب چې د سرو زرو دی هغه زموږ علماو زموږ فقهاو 20 مثقاله تعیین کړي دي، چې هغه 20 مثقاله په قول د علامه وهب الزحیلي چې په فقه اسلامي کې ذکر کړي هغه 15 ګرامه کیږي. اگر که زموږ د دارالعلوم دیوبند فتاواو او علماو څه کم د دینه دا ښودلي دي، خو جمهور فقها په دې باندې دي چې هغه 20 ګرامه 15 ګرامه کیږي، 20 مثقاله 15 ګرامه کیږي. نو که زموږ یوې خور سره په کورنۍ کې 15 ګرامه سره زر وي، په هغه باندې کال تیر شي، نو په هغې خور باندې زکات لازم دی چې په 15 ګرامه کې تقریبا 2 ګرامه او 125 ملي زکات کیږي. او که د 15 ګرامه نه کم و 80 او همدارنګه 15 په هغې کې زکات نشته. همدارنګه نصاب د سپینو زرو زموږ فقهاو 200 درهمه ښودلی، چې 200 درهمه تقریبا 2.50 تولې سپین زر کیږي. 2.50 تولې سپین زر کیږي، چې هغه ګرام یې مانه هیر شوی دی چې اوس 100 ګرامه کیږي. نو که چا سره 2.50 تولې سپین زر وي چې هره توله نن تاسو په بازار کې قیمت کوي چې څونه کیږي، نو د هغه معدل دی په دې کې دوی 15 درهمه زکات ورکړي. اوس دا مسئله چې آیا به موږ نصاب د سرو زرو نه اخلو او که به نصاب د سپینو زرو نه اخلو، کله چې ما خپله استادانو سره هغه استادانو سره چې متخصصین دي په فقهي مسایلو کې چې ما ورسره هم تخصص لستی پوښتنه مې کړې، هغو راته ویلي چې د
حالاتو مطابق چې نن نصاب د ذهبو واخیستلی شي، یعنې د سرو زرو دا ډېره بهتره ده. خو که داسې مسله چې زموږ خویندو سره یا زموږ ورونو سره په کورنۍ کې 16 مسقاله یا 19 مسقاله سره زر دي، د دې تر څنګ دومره سپین زر لري چې د هغو قیمت 3 مسقاله سرو زرو ته رسیږي چې مجموع 20 مسقاله کیږي، نو بیا هم زکات پې لازم دی. او که داسې مسله وي چې چا سره 1.5 سل درهم دي، اوس خو زکات پې نشته دی، خو دومره سره زر ورسره شته دی، که هغه د سپینو زرو سره وصل کړي نو 200 درهمه کیږي. نو 200 درهمه چې کیږي، بیا 15 درهمه زکات پې لازم دی، چې دا زمونږ د فقهاو اتفاق دی په دې کې چې ذهب البته فضې سره ضم کیږي، فضه ذهبو سره ضم کیږي. او دا علامه وهب زحیلي په فقه اسلامي کې 3 جلد کې لوی تفصیل په دې کې کړی دی چې کم اجناس ضم کیږي کم نه ضم کیږي. نو که زیات وضاحت زمونږ علما غواړي کولی شي کتاب ته مراجعه وکړي. بل پیغام واورو. السلام علیکم. زه مولوي صاحب ته فهیم صاحب ته سلامونه کوم. نظرین عدلیه د هلمند ولایت د نادري ولسوالۍ سیمې دا پیغام درته پرېږدم چې ما ته د تراویحو په اړه یو څه خبرې وکړه چې ثوابونه یې څو کده کېږي او څونه ثوابونه لري. نور السلام علیکم ورحمتالله. زه به څومره ثوابونه دومره درته ووایم چې په روژه کې څوک فرض کوي الله به د اویا فرضو ثواب ورکوي، او څوک چې نفل کوي الله به د فرضو ثواب ورکوي. نو څوک چې تراویح کوي په دې کې شک نشته چې دا د الله رب العزت د رحمت د کسب کولو لویه ذریعه ده. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل پیغام به واورو. السلام علیکم مولوي صاحب. بهیري معنی نهار تاسو ته د رفیجره د ټول ورګونکو کارټونکو ته لږ کوي سلامونه. مولوي صاحب دې پوښتنه لرم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې کچیر تاسو زکات واخلي دغه پښتون دا څه ورکول شي او کنه. او دایمه دا پوښتنه ده چې یو مناسب ډېر تراویح کوي نو صحیح حدود باندې نه کوي، نو دا مقتدي مناسب تراویح وي او کزان ته وي کومه بخیر. او بل پوښتنه نه مخه څوک چې تاسو ته زکات درکړي هغه ستاسې ملکیت کې شاملیږي. نو چې ملکیت کې شامل شو کولی شئ چې هغه نه تاسو هم صدقات وکړئ، خیرات ورکړئ او صدقې فطر ورکړئ، مشکل نشته دی. دا مسله بیله مسله ده چې په چا باندې صدقې فطر واجب ده په چا نه ده، دا بیله مسأله ده. اما دا مسله چې یو جماعت د ډېرې تیزې تراویح کوي، واقعا داسې ځینې قاري صاحبان دي یا امام صاحبان دي چې کله ودرېږي نو ته به پوه نه یې چې سورې فاتحه یې څنګه ولوستله او بله سوره چې دې سره ضم کېږي هغه یې څنګه ولوستله، وخته رکوع ته لاړه. نو دې ته دې زموږ متوجه شي علما کرام باید خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه امامان یا حفاظ چې په جماعتونو کې ختم کوي تراویح کوي هغو ته نصیحت وکړي، ځکه مونږ ډېر بهتره عبادت دی. ما په څو وار ویلي دي، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر منځګزار داسې دي چې د هغو منځونه په یو مردارې ټوټه کې راټولیږي او د هغوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه هلته نه اودس دی، نه قیام دی، رکوع سجده همدارنګه قرائت د یوې خیالې نه یې ساتلی. همدارنګه روژه یا د الله رب العزت د کلام تلاوت ډیر بهترین عبادت دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر داسې تلاوت کوونکي دي چې هغوی قرآن لولي خو قرآن په هغو باندې لعنت وایي. نو بهتره خبره دا ده چې مانځه کې د مانځه آداب د مانځه حقوق مراعت کړی شي، او که تاسې پوهېږئ چې هلته قرائت صحیح نه دی، قیام صحیح نه دی، رکوع صحیح نه دی، نو اصلا په دې مانځه کې تاسو اشتراک مه کوئ، ځان ته یې وکړئ. او هغه څوک چې دوی پسې ولاړ دي د مسؤلیت د مقتدیانو هم دی چې هغه امام او قاری په دې باندې پوه کړي تر څو هغه سم تلاوت، سم ختم او سمې تراویح وکړي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه حمید الله کریم یم د کندهار ولایت. غواړم چې د مولوي صاحب څخه یوه پوښتنه وکړم چې کله چې څوک د تراویح په وخت کې د یو ضرورت مختلف شوی درد یې که د مسجد څخه راووځي کومه ګناه خو نه ده. نن ضرورت چې هیڅ مشکل نشته دی، تر څو چې ستاسو توان وي کولی شي چې په تراویح کې اشتراک وکړئ، په جمع کې هم اشتراک وکړئ. اما که هلته توان د درېدلو تاسو نه لرئ چې تراویح ته ودرېږئ یا په ناسته یا په ولاړه باندې چې په هره طریقه یي، نو هلته تاسو باندې بیا تکلیف نشته، کولی شي چې د جومات نه ووځئ، که ښه شوئ تراویح وکړئ او که ښه نه شوئ دا کومه لازمي او واجبي او فرضي خبره نه ده. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. ما مولوي صاحب ته مولوي صاحب ته ټول کارکوونکو زما سلامونه دې ورسېږي. زما پوښتنه مولوي صاحب سره دغه ده، زما یوه نه ده چې هغه پوښتنه دا کوي چې زما پرځنه باندې یو څلور انې پنځه انې د وریښتان دي، دغه زه وټاکم زما لپاره څنګه دی؟ دا ښه کار دی او که نه؟ هو ښه کار دی، بل څه مشکل نشته دی. که زموږ خویندو یا میندو په زنه کې څه نه څه ویښته یي، کیدای شي داسې ما هم لیدلی دي
چې زمونږ میندې دي هغوی ګیره لري څه نه څه نو هغه لرې کولی شي دوی ته په دې کې که ګناه نشته دی فقهاو په دې باندې په تصریح کړی ده. بل پیغام واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرت الله بادار یم د ښکلي مناجات څخه تماس نیولی دی. مولوي صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وایم. بار سلامت د الله پاک جل جلاله څخه د ډېر عمر پوښتنه کوم چې د خپل ګرانو ښاریانو مسلمانانو دپاره خدمت وکړي. یوه پوښتنه لرم په دې ډول ده چې د 11 میاشتو عبادت او د روژې مبارکې میاشتې عبادت څومره ثواب لري؟ ډېر مننه. په دې کې شک نشته دی چې زمانه او اجزا د زمانې دا ټوله رب العزت پیدا کړي خو لکن الله رب العزت ځینې ورځو ته په ځینې نورو ورځو باندې شرف ورکړی دی. ځینې شپو ته الله په ځینې شپو باندې شرف او مرتبه ورکړي. ټولې میاشتې الله پیدا کړي خو ځینې میاشتو ته الله په ځینې نورو میاشتو باندې مرتبه ورکړي. په ورځو کې بهترینه ورځ د جمعې ورځ ده لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید الایام یوم الجمعه، سردار د ورځو چې د جمعې ورځ ده. همدارنګه په شپو کې بهترینه شپه د قدر شپه ده، د برات شپه ده، د دواړو اخترو شپې دي. او په میاشتو کې بهترینه میاشت چې ده هغه د رمضان المبارک میاشت ده لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سید الشهور شهر رمضان، سید د میاشتو سردار د میاشتو هغه د رمضان میاشت ده. نو زمونږ مسلمانان رونه او خویندې چې کم عبادت د رمضان په میاشت کې کوي دا ډیر بهتر او غوره دی د هغه عبادت نه چې په غیر رمضان په نورو میاشتو کې کیږي. ځکه دلته د فرض ثواب الله د اویا فرضو ثواب درکوي او د نفلي عبادت دی الله د فرضو ثواب درکوي. او په دې کې بیا د قدر شپه ده هغه داسې شپه ده چې په دې کې د یوې شپې عبادت بهتر دی د 1000 میاشتو د عبادت نه چې 3 اتیا کال او 4 میاشتې کیږي. غوره ویلی دی معادل نه دی ویلی چې د 1000 میاشتو د عبادت معادل دی بلکې د دې نه غوره دی او غورهوالی او بهتروالی الله ته معلوم دی. نو د روژې مبارکې میاشتې عبادت په دې کې د الله طاعت او همدارنګه په دې کې د الله د کلام تلاوت دا ډیر غوره دی د نورو میاشتو نه ځکه دا د رحمت میاشت، دا د مغفرت میاشت او همدارنګه د هغه میاشت چې په دې کې الله رب العزت خپل ګناهګار بندگان د جهنم نه خلاصوي. نو په دې کې د الله انوار وریږي، د الله رحمتونه وریږي. کوشش دې وکړي زموږ مسلمانان ورونه چې په ټولو میاشتو کې د الله رب العزت اطاعت او بندگی وکړي په ځانګړې توګه د رمضان المبارک په میاشت کې. بل پیغام وورو. السلام علیکم، زه محمود هلمند ولایت د ارتقا صاحب سمیتو سره تاسو پیغام پیغام ما د مولوي صاحب ته اول نیک هیله او سلامونه وایم. دوم پوښتنه مې اول پوښتنه مې دا د مولوي صاحب څخه چې که چیرې یو سړی په تراویح وکړي او د تراویح وروسته د وتر شپاړس ورځې وتر بیا وروسته کېږي د تراویح وروسته د وتر کېږي که نه کېږي. که چیرې یو سړی را ولاړ شي یو کوچني بغل ته ولاړ وي په جومات باندې او په دې هم پوهېږي چې کوچني کالي مالدار دي او دی څنګ په څنګ ولاړ ته ولاړ وي موږ صحیح لمونځ صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. والسلام علیکم. وعلیکم السلام. که تاسو نه تراویح پاتې وي چې کله راغله یوه تسبیح یا 2 رکاته 4 رکاته 6 رکاته تاسې نه تیر وي تاسو امام سره خپلې تراویح وکړئ. چې کله وتر په جمع باندې درېږي تاسو وتر په جمع باندې هم وکړئ. د هغه نه وروسته کومه تراویح چې تاسو نه فوت شوي کولی شي چې انفرادي شکل باندې د هغه قضایي راوړي. عالمګیري په دې باندې تصریح کړې ده. او دویمه مسله ماشوم درول په صف کې ځان سره که جامې پلیتې هم نه باید ونه درول کشي. ځینې فقها ویلي چې مونځ هم مکروه کوي. هغه ماشوم که جامې پلیتې هم نه وي پاکې وي ځان سره په صف کې مه دروئ. هغه چې پلیتې وي نو خو په طریقه د اولاد سره باید خپل څنګ نه لرې کړئ. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. د احوجه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په خاص توګه محمد یاسین طیب صاحب ما سره پوښتنه ده چې په دښمني باندې څوک ډېر سخت ناروغه وي او ورته سهار روغ نشي هغه باندې لازمه ده چې روژه ونیسي که یا که زمونږ هغه مسلمان رور یا مسلمانه خور چې د پیشنمي په وخت کې مریض شي او د سبا راختلو نه وروسته څه درمل او دوا استعمال کړي د عذر د وجې نه خو الله رب العزت په 9 بجو کې 10 بجو کې دې ته شفا ورکړه ښه شه نو باید تر ماښامه پورې امساک وکړي د دې نه وروسته څه ونه خوري. د دې نه وروسته نه درمل وخوري او نه خوراک وکړي. لکه څنګه چې زمونږ فقهاو لیکلي مسافر چې کله مقیم شي نو په اگر که په سفر کې سهار هغه روژه خوړلې خو په 12 بجو کې مقیم شي نو باید چې تر ماښامه پورې امساک وکړي. همدارنګه مریض چې کله ښه کېږي نو باید چې هغه تر ماښامه پورې امساک وکړي. اما یوه مسئله بله که ځینې تکلیفونه دي شرعي تکلیفونه چې خویندې هغوی سره مخ دي که د ورځې په ترڅ کې هغوی د هغه تکلیف نه نجات مومي پاکیږي
لکه 12 بجو کې 11 بجو کې په هغو باندې دا هم لازم ده چې تر ماښامه پورې امساک وکړي څه نه خوري او که دا تکلیف دوی ته د ورځې په ترڅ کې پیښیږي په 2 بجو کې په 3 بجو کې یا په 10 بجو کې کولی شي چې هغوی خوراک وکړي هغوی دپاره بیا ستونزه نشته دی. قدرمنو اورېدونکو ما خو پیغامونه ډېر راخیستي وو تقریبا 7 پیغامه ما سره پاتې شوه د خپرونې وخت ختم شه هغه پیغامونه به انشاءالله سبا زه تاسو ته نشر کړم نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. ورور خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن ځان جوړ کړه رښتینی مؤمن زده کړه د اسلام نو فرضه بوله زده کړه د اسلام نو فرضه بوله نور کړه دا تله بس بزین ځان جوړ کړه رښتینی